محترم حاضرینو، تیرہ جمعہ کی مستاسو په حضور کې د دې خبرې مذاکره کړې وه چې د انسان پر ذمه باندې په انساني زندگی کې دوه قسمه حقوق راځي. یو ته حقوق الله ویل کېږي، یعنی د الله تعالی حق، او دویم ته حقوق العباد ویل کېږي، یعنی د بندگانو حق. چې انسان به په خپل زندگی کې د دې دواړو حقوقو ادا کول کوي، او انسان به په خپل زندگی کې خپل ذمه د دې دواړو حقوقو سفارغه کوي. او د دې دواړو حقوقو ادا کول دا د انساني زندگی د کامیابی مدار دی. چې کوم چاته الله تعالی په دنیا کې د دې دواړو حقوقو ادا کولو توفیق ورکړي، نو د هغې زندگی به په دنیا کې هم کامیابی، په دنیا کې به خوشحاله زندگی، او د مرګ څخه وروسته به هم هغه انسان د کامیابی او سرخرویۍ سره مخامخ. لیکن خدا نه خواسته که د انسان څخه په دې حقوقو کې کمی او کوتاهي اوس، بیا خو ډېر ځله دنیا کې هم د انسان زندگی پریشانه وي، او د مرګ څخه وروسته انسان ته بیا ډېره لو پریشانی او ډېره لویه ناکامي ګوري. خو ما د دې خبرې مذاکره هم کړې وه چې دې دواړو حقوقو کې چې ډېر اهمیت لري، هغه د بندگانو حقوق دي، چې انسان به د بندگانو حقوق ادا کوي. ځکه که چیرې د انسان څخه د الله تعالی په حقوقو کې کمی راسي، نو د هغې معافي بیا ډېره اسانه وي. چې سړی کله پښیمانه سو، سړی کله توبهګاره سو، او سړي پر دې خپل عمل باندې مغفرت وغوښتی او بخښنه یې وغوښتله، نو الله تعالی دستي درته مغفرت او بخښنه کوي. چې صرف د انسان په زړه کې پښیماني راله هم د انسان ذمه فارغه کیږي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي التوبة الندم، توبه کښل، مغفرت غوښتل، دا صرف پښیماني ده. چې د سړي څه کومه خطا وسوه، د سړي څه کومه ګناه وسوله، په زړه کې پر هغې باندې پښیمان وسو، د دې معنا دا چې دې سړي توبه وکړه. او چې کله دې سړي توبه وکړله، په توبه باندې الله تعالی هغه حق معافوي، او په توبه باندې چې د انسان څخه کومه کمزوري او قصور سوی، الله تعالی در هغې ورتېرېږي. لیکن خدا نه خواسته که د انسان څخه د بندگانو په حقوقو کې کمی وسي، بیا خو د هغې معافي غوښتل، د هغې تلافي کول یو څه ستړي. که سړی هر څومره پښیماني وکړي، که سړی هر څومره توبه وغواړي، که سړی پر دې خپل عمل باندې هر څومره الله تعالی ته رجوع وکړي، او خپل عذر الله تعالی ته پیش کړي، او د خپل مغفرت دپاره استغفار هر څومره ووایي، د هغې مغفرت تر هغې وخته پورې نه کېږي چې د کم چا حق دې ضایع کړی دی، یا به هغې ته هغه حق رسوي، او یا به د هغې څخه د هغې حق معافي غواړي، چې تر څو پورې دې هغه بنده نه کې معاف، او هغې ته خپل حق نه یې رسېدلی، یا هغې معافي نه یې کړې، د الله تعالی په دربار کې د دې دپاره معافي نه پیدا کېږي.